که چیرته دا اوسه پورې تاسو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړئ نو په دغه سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په دغه ګنټې نښان باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو په دغه ویډیو کې زه تاسو ته په موبایل کې یو داسې کوډ در وښیم چې د دغه کوډ په ذریعه سره به تاسو وکولی شئ چې د هر چا د موبایل ټوله ډیټا وګورئ. خو ملګرو هغه که خپل موبایل ته هر کم لاک ورلګولی وي، هغه که په خپل موبایل کې و ګیلري ته هر کم لاک ورلګولی وي، خو بیا به هم تاسو وکولی شئ چې د دغه کوډ په ذریعه سره د هغه د موبایل ټوله ډیټا وګورئ او د هغه به سر هم نشي در خلاص. نو تاسو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ګور ملګرو کله تاسو له خپل ملګري چا یا له بل چا څخه موبایل واخلئ نو کله تاسو د دې په موبایل کې ګیلري خلاصوئ نو د دې په موبایل کې ګیلري نه خلاصیږي، ځکه دې په خپل موبایل کې و ګیلري ته لاک ورلګولی وي، پاسورډ ورلګولی وي. نو اوس ملګرو موږ راځو هغه کوډ کې اوس د هغه کوډ په ذریعه سره به موږ وکولی سو چې د هر چا د ګیلري کوډ ورمات کو ورخلاص کو. دې که په ګیلري کې هر شی ایښی وي نو موږ به وکولی سو چې د دې د ګیلري ټول شان وګورو کې هر کم پاسورډ ورلګولی وي او د دې به سر هم نشي خلاص. نو ملګرو د کوډ والو لپاره به تاسو سمپل راسي په خپل موبایل کې به یو براوزر خلاص کړئ، هغه که هر براوزر وي، که یو سی براوزر وي، که کروم براوزر وي، که هر براوزر وي. نو کروم براوزر په هر موبایل کې له ځانه وي نو زه راځم کروم براوزر خلاصوم. ملګرو کله ستاسې براوزر خلاص کړئ سمپل به تاسو سرچ ته راسئ او په سرچ کې به تاسو ملګرو هغه کوډ ووایئ. هغه کوډ د ملګرو فایل اول به ملګرو تاسو ولیکئ فایل، بیا دلته به ملګرو دا دوې کامې ورکئ، بیا به دلته تاسو درې وارې سلیش دا سلیش ورکئ، بیا به اس ډي کارډ ولیکئ او دغه رقم اخر کې بیا ملګرو تاسو سلیش ولیکئ او بیا ملګرو په دې ګو بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. ملګرو کله چې تاسو په ګو بټن باندې کلیک وکړئ نو ګوره ملګرو تاسو کتلای شئ دلته ګیلري خلاصه سوله. ګوره هلته خو د پاسورډ ورلګولی و، لیکن ګوره موږ دلته د دغه کوډ په ذریعه سره موږ وکولی سو چې د دوی د ګیلري مو ورخلاصه کړه او کوډ یې ګوره موږ ته معلوم هم نه و. نو اوس ګوره په ګیلري کې دلته د هر شی ایښي وي ویډیوګانې تصویران هغه ګوره ټول تاسو دلته کتلی شئ او د ده به سر هم نشي در خلاص. ګوره زه راځم اوس دلته دا فولډر خلاصوم، دلته یې څو تصویران راولمه، ما سمپل ګوره په دې تصویر باندې کلیک وکړئ، ګوره ما تصویر راوستئ تاسو کتلی شئ. هلته پاسورډ ورلګېدلی و، لیکن ګوره ملګرو تاسو کتلی شئ چې موږ دلته وکولی شو چې د ده د ګیلري ټول شان ګوره موږ دلته کتلی شو، هغه که ویډیو وي که هر شی وي هغه ټول شان موږ دلته کتلی سو. نو ملګرو دا یو پټ کوډ و چې د دغه کوډ په ذریعه سره تاسو د هر چا د ګیلري کوډ ورماتولی شئ، د هر چا ګیلري ورخلاصولی شئ، هغه که ګیلري ته هر کم پاسورډ ورلګولی وي. ملګرو ډېر پټ کوډ ده، کوم چیرې ویډیو خوښې شوي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملګرو ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.